اوس به د واده و شپې ته راسو. دغه شپه چې د یوې مسلمانې نوي کورنۍ تاداو او اساس ایښول کیږي، وبه ګورو چې دا اساس د اسلامي شریعت سره برابر ایښول کیږي چې صالح اولاد او ښه خوشحاله ژوند په وجود راوړي، او که دا اساس پر شیطانی طریقه ایښول کیږي او تر هغه وروسته بدبختی او تریخ ژوند شروع کیږي. حتی د دغه واده میوه او ثمره هم ترخه، ناصالحه او نافرمانه اولاد وي. ورونو، لکه د مخه چې مو وویل، واده او په هغه سره خوشحالي کول ښه کار دی، او د هغه په مشهوره کولو سره موږ مکلف هم یو. مهمانی، خوشحالي او د خلقو خبرول به وي، خو البته دا ټوله کارونه به تر شرعي قانون لاندې وي. خو ډېر د افسوس ځای دی چې نن ورځ موږ د دغه ښه او شرعي نامه څخه د غیر شرعي کارو د کولو دپاره استفاده کوو. زموږ مسلمانانو په ودو کې د نورو ناجائزه او غیر شرعي کارو ترڅنګ دغه عمده حرام کارونه ترسره کیږي. اول، د ښځو په محفل کې د ښځو لڅ او بې ستره کالي. دوهم، فخر، غرور، سیالي، ریا او د ځان ښکاره کول. دریم، اسراف او بې ځایه مصرفونه او خرڅونه. څلورم، عکاسي او د فلمو ډکول. پنځم، ساز او موسیقي، چې د دغو کارو احکام به د دین مبین اسلام په قانون او شریعت کې په ترتیب سره درته بیان کم. وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم. اول، د لڅو او بې ستره کالو په متعلق یا د ښځې د ستر او کالو په باره کې د اسلام حکم څه شي او څنګه دی؟ محترم ورونو، نن ورځ مسلمانې ښځې د موډ او پیشن په یوه لوی امتحان کې لوېدلي او اخته سوي دي. د وریښتانو په قسم قسم رنګولو، د الله عز وجل و خلقت ته په قسم قسم پوډرو او رنګو سره تغییر ورکوي، چې په دغه موډ او پیشن کې نه د دین، نه د انساني خلقت، نه د پلرو او نیکګانو د اصطلاحاتو او عاداتو مراعات کیږي. او هغه میرمنې چې د دغه کفري او غربي موډ او پیشن په عوض کې د شرعي او اسلامي موروثي او وطني عاداتو مراعات کوي، و هغو ته قسم قسم پیغورونه ورکول کیږي او قسم قسم تانې او لغازونه په اورېدل کیږي. ورونو، نن ورځ ځینې مسلمانې ښځې داسې سوي دي چې نه شرقي بلل کیږي نه غربي. د دې د ظاهري لباس په خاطر نه مسلمانه بلل کیږي نه غیر مسلمانه. او عجبه خدا ده چې نر خپل وقار او لباس نه دی پرېښی، حتی په ډیرو سختو ګرمیو کې خپل لباس نه ایسته کوي. که څه هم نر د ګرمیو په موسم کې د خپلو کالو څخه یو څه کم یا کوتاه کې، دا د شرع څخه مخالفت نه دی، مګر دغه سړی د خپلې ښځې، خپلې خور یا لور دپاره د هغې تر عزت او وقار تیریږي. د داسې کالو د اغوستلو اجازه ورکوي چې نیم بدن یې پکښې معلومیږي. ای نرانو، ای د مسئولیت خاوندانو، ولې مو د الله عز وجل دا قول هیر کړی دی چې د سورة النساء په 34 نمبر آیات کې فرمایي: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. یعنی نر پر ښځو حاکمان مقرر کړه سوي دي په سبب د دې چې ځینې د دوی ته پر ځینو نورو فضیلت ورکړه سوی دی، او په سبب د دې چې نر پر ښځو مالونه مصرفوي. مقصد دا چې الله عز وجل په دوه سببه نر پر ښځو حاکم ګرځولی دی. اولا، لوی او مهم سبب دا دی چې الله عز وجل په خپل نظام کې نارینهو ته پر ښځو په علم او عمل سره فضیلت ورکړی دی، چې دغه دوه شی د ټولو کمالاتو مرکز او مدار دی. الله عز وجل په عقل، علم، صبر، حلم، پوهه، کلکوالی، ښکار، آذان، اقامت، جمع، جماعت، امامت، خطبه، جمعه، اخترونه، عزت، شرافت، امارت، خلافت، نبوت، وحی، قوت، جهاد، عطاء، سخا، عزم، حزم او نورو داسې شیانو سره و نورو ته پر ښځو فضیلت او لویي ورکړې ده. دوهم سبب دا دی چې نر پر ښځو خپل مالونه مصرفوي.
د مهر یا ولور خوړو کالو او نورو ضروریاتو پوره کول د ده پر غاړه دي. نو خود نر د ښځو مسئول سو او ښځې باید د نارینهو حکم ومني. نو ای مړو هغه ستاسې قوام او حاکمیت څه سو؟ بلکې ای مړو ای پلرو ای مندو ولې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول هیروي چې فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، یعنی هر یو ستاسې چوپان او د یو چا یا یو شي پالونکی دی او ستاسې د هر یو څخه د هغه خپل رعیت پوښتنه کیږي. رئیس او پاچا د خپل ملت او رعیتو شپانه دی، د ده د رعیتو پوښتنه ځینې کیږي. نر یا د کور مشر سړی د خپلې کورنۍ راعي دی، د هغو په مقابل کې مسؤلیت لري، د هغو پوښتنه ځینې کیږي. ښځه د خپل میړه په کور کې شپانه ده او د دې څخه د خپل رعیت پوښتنه کیږي. نوکر د بادار د مال شپانه دی او د هغه پوښتنه ځینې کیږي. او داسې نور هر انسان یو مسؤلیت لري او د هغه پوښتنه ځینې کیږي. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، رواه الشیخان. نو ای قومه څه سوه او چیرې د هغه ستاسې چوپاني ای مسلمانې خوري ولې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حدیث شریف هیروي کوم چې فرمایي خوندو دا حدیث شریف ډیر شدید او سخت دی، ښه متوجه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما د امت څخه دوې ډلې دي چې ما نه دي لیدلې، ځکه دغه دوې ډلې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر او زمانه کې نه وې موجودې. اول یو قوم دی چې د هغو سره داسې غمچینې یا چلاخې ورسره دي لکه د غویو لکۍ چې په هغه باندې خلق وهي، چې دا هغه ظالم حکومتونه او خلق دي چې د الله عز وجل پر بندگانو بې له حقه او سببه ظلم کوي، تیری او تجاوز پر کوي، قسم قسم وهل او کټل ور کوي. چې دا ډله نه جنت ته داخلېدای سي او نه بوی وررسیږي، او هغه بله ډله چې جنت ته نه داخلیږي او نه بوی وررسیږي هغه څوک دي؟ هغه نساء کاسیات عاریات، هغه ښځې دي چې کالي اغوستي دي او لڅې دي. مائلات ممیلات، په تګ او رفتار کې کږې وږې دي، او یادا چې دوی خو د حق څخه وګناهو ته مائلې دي، د حق څخه مخ اړوونکي دي، او نور خلق هم وګناه ته ورکشوي، نور هم ګمراه کوي. رؤوسهن كأسنمة البخت المائله، او د سر وریښتان به داسې وي لکه د اوښانو کاږه او مایل بوکونه، یعنی وریښتان یې لوړ جوړ کړي وي چې د شاوخوا ته به مایل او کاږه وي. د دغه ښځو وریښتان به دغسې به بر ولاړ وي. سبحان الله، دغسې وریښتان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عصر کې بلکې تر ډیره وخته پورې نه وه، او د نن ورځې موړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه راښیي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حال څنګه او د کومه خبر سو؟ ورونو دا د نبوت د اثبات دلیل دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ډلې په باره کې او یا د دواړو ډلې په باره کې وایي لا يدخلن الجنة، دغه دوې ډلې و جنت ته نه داخلیږي او نه د جنت بوی پر مشلي، حال دا چې د جنت بوی د 500 کلو د لارې د لرېوالي پر اندازه پر چا مشلي. د دې حدیث شریف روایت امام مسلم رحمه الله کوي. سبحان الله، که ته نن ورځ د یو لوی ادیب څخه وغواړې چې د نن ورځې د ښځو د موډ او پیشن حال راته بیان کړه، دا ممکنه نه ده چې پر دغه دقیق قسم په لږو الفاظو کې دي د دوی حال پر دغه جامع قسم درته بیان کړي، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دي. د چا په قدرت کې نسته، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه د نن ورځې و ښځو ته چې ګوري او د دوی حالات بیانوي. نساء کاسیات عاریات، ښځې دي چې کالي یې اغوستي دي خو لڅې دي. سبحان الله، نن ورځ موږ د ښځو ټول لباسونه همداسې شوي دي چې
چې په ظاهره په نامه کالي اغوستل سوي دي، اما په حقیقت کې ټوله لس دي، یا ځګرونه لس دي، اوږې لس دي، زنګنونه لس دي، او د کمیس لمن و دواړو طرفو ته غټ غټ چاکونه لري، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه یوه معجزه ده. ورونو، زموږ مسلمانانو مهاجرو پښتنو لباسونه و داسې حد ته رسېدلي دي چې زموږ د اسلام سره هیڅ مناسبت نه لري. ته څه فکر کوې چې د سعودي عربستان په یوه ښار کې دي چې د اسلام مرکز او د حرمینو شریفینو خاوره ده او تر اوسه پورې د اسلامي حجاب پوره مراعت پکښې کیږي، په دغسې ملک کې دي په ودو او مناسباتو کې یوه مسلمانه ښځه، د مسلمان لور، د مسلمان ماینه، مهاجره پښتنه، تنګ پتلون، ډېر نازک د جالې چسب جانکټ واغوندي او بیا جګ جګ بوټونه، برداره کمربند، شپو پر سر، د سکول په اوږه زړېږه او سر ببر ولاړ. مسلمانه وروره، دغه قیافه په خپل فکر او تصور کې در وګرځوه او بیا قضاوت وکړه. یوازې دا نه بلکې نور داسې لس لباسونه اغوستل کیږي چې زه د هغو په بیانولو شرمېږم. زه دغه او د دغه مثل لباسو د دغه فتې و ثبتولو ته مجبوره کړم، ورنه ما نه غوښته چې په دغسې موضوعاتو کې څه ووایم. چې په سعودي کې مو دا ژوند وي نو په غربي ممالکو کې به مو څه حال وي.